تاسو مراد لو کوي کای صادقین پدې کې چې دا نبی علیہ السلام من تلقاء نفسه جوړ کړی دی تاسو مراد لو ان شرطیش کنتم کې ضمیر سمش او فی ریبن دا خبر دا پار دا کانش مما نزلنا لعبدنا من جارکا ما موصولا عائد مقدر دے چھ نزلناہو علی عبدنا نزلنا فعل فاعل علی عبدنا دا ظرف لغوش جملہ فعلیہ فحذف دا عائد سرا ضمیر دا صلہ دا ماش موصول ما صلہ مجرور دا من دا پہ اعتبار متعلق دربم صحیح کی اور ریب مصدر دے نو دا مما ظرف لغو تعلقم صحیح کی گی پر ریب کی مما نزلنا خوب تعلق تر ریب ورکی نو دا من پا مانا دا نو خمانا بفی ریبن فی ما نزلنا ریب پا ما نزلنا کی یا حس ریب چه ثابت وی تاسو لرا دا حق سنا نزلنا لاب دین صفت شو پا اعتبار دا متعلق سر دا مجرور دا فاش پا اعتبار دا متعلق سر خبر دا کانش جملہ فعل شرط جاغواری فا جزائیہ فاتو بسورہ فائل فاتو بسورتن کی دا سورہ موصف من مثلی پا اعتبار دا متعلق سر صفت دا سورتن جاری مجرور رستو دا نکرین صفت وی کلغوی وانخلی دا مجرور دا بازر فی لغو دا فاتو جملہ فعلیہ جزا شوا ودعو رو بلین ضمیر فاعل شہداکم مضاف مضاف الیہ مفعول به دا ودعوش او من دون اللہ پہ اعتبار دا متعلق سر دا حال کر شہداکم قالکن دا علماء استاسو کی چی من دون اللہ راوی غوڑی ان کنتم صادقین فدعو جزا مقدر شوا دلیل دعو مقدم شوا ان کنتم فدعو شہداء صادقین پسشی کی انہا کلام بشر کئی صادقین کی چکنہو لیسا من عند اللہ ابن عباس سے بدا قید روگا کئی صادقین پدی کی چدا من تلقاء نفس محمد دا غد زان نہ جوڑ پڑے دے سورت قطعة القرآن معلومة الاول والآخر طویلش او ماخوذ دا سور البلد نشوا سور البلد آغا دیوال توی چه دا خارین بتاو نو آغا دیوال با محیط و احاطه با پا تمام خاری کریوا او دی صورت تم صورت زکوی چه دا محیط دے پا طوائفی دا قرآن بندے یا حسی دا قرآن بند او یا صورت ماخوذ دے دورت نا پمانا دا رتبے باندے دا هم حاصلی و ثابتی قارخ پل لرا رتبہ عند اللہ ذکر تصور چیلنج دلتا پا صورت ورکولیش اصلا دا چیلنجونا سلور ضائع ذکر یو سورت یاسرا نمبر اتاتیا کی آیت نمبر اتاتیا کی ذکر دے ان اجتماعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا چیلنج تمام قرآن ورکولش چار کله منکرین قرآن ونکړیشا چیلنج را مختصر کا ورتا نو په آیت نمبر 12 کی د سورۃ هود دویم چیلنج ورکول 10 سور قل فاتوا 10 سور مثله مفتریات او ودعو من استطاعتم من دون الله ان کنتم صادقین سورۃ هود مکی دا مدنی دی آلتا دوی چیلنج دلس سور ورکړیشا بیا چیلنج پر مختصر
د سورۃ یونس آیت نمبر 38 کې قل فاتوا بسورۃ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقین. یو سورۃ چیلنج ورکول شو او چار کله غیم پورا نکا نو دا د یو سورۃ چیلنج څلور چیلنج یا غدری چیلنجونه مکی اهل مکه کینو تا او دا یو چیلنج سهل مدینه او تبکه ورکول شو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. او مراد د شهداونا هغه علما دي لکه حدیث شریف کې راځي ذا تکم سے فشهد و الا فلا. کله درتا کار واضح معلومه مسله و گوي په کوه کې نیمه کوه نو شهود علم غواړي علماءکم او ودعو په معنا دا طلب سره شتو او یا په معنا د استعانت سره شو د فرادا ای واستعینوا واستغیثوا استغاثیو غواړي د علماء راي د قتيبه او د سدیو د فراد او یا مراد د شهداونا جهاد دی ودعو شهداکم استغاثیو کوي شهدا خپل معبودانو الہونا. دار آیا دا عبداللہ بن مسعود دا عبداللہ بن عباس دا رضی اللہ عنہم. او امام قید سے بوئی چھ مراد دا شہدانا اعوان دی امدادیان خپل ہر سوک چوی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. پس چھ ونکنے کا لرام فما مزا کے چرے اونکتا سے دے کار لرام او ہرگز با اونکے دے لرام مستقبل کے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فِي مَاضٍ وَلَن تَفْعَلُوا فی المستقبل مستقبل کې به کلم ونه کیدا کار نو جزاء مقدر دا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا. کچری دا کار مو اونکا او هرگز به مو نه کوي نو بیا ایمان راوړی او فتقو کی دا پا سبب یش داغ جزا دا ایمان فآمینو ایمان روڑ پس سبب دا دا ایمان بانی فتقو النار ازانو ساتی دا ورنا دا فتقو جزا دا لم تفعلو نا دا ترتیب نسی کی جزا مترتب علی الشرط وی فلم تفعلو ولن تفعلو فآمینو او پا سبب دا دا ایمان بانی اتقو النار دائن ازانو ساتی لم تفعلوا کلم جازمہ دائن شرطیش جزم ورک سقط دنون بان لن تفعلوا لن ناسبا نصب ورک مزاری لرا پا سقط دنون بان حالت درف دا مزاری بقا دنون دا پا جمع تسنیو کی او حالت دا جزم او دا نصب سقط دنون دا تسنیو پا جمع کی دا پی عطف کا پلم تفعلو جملہ فعل شرط شو جزا مقدر دا چی فآمینو او فا سبب یشو فتقو و سبب دا دغا ایمان او ضمیر پیتقو کی فائل النار مفعول بی دا موصف کا اللتی دا و تصفت وقودو الناس والحجاران وقودو مضاف دا مبتدا شو الناس مات فلی حجارہ پیات دا خبر دا وقود و حاصل دا صلہ دا اللتی صفت پاردا النار ذکر موصول چدے دا معرفونا معرفہ دا پالفلام دو معرفی چیوزے شی ترکیب توصیفی بھی اسی نارا چی وقود دا غی الناس وقود بفتح الواو دیکھا دا صغر اسمی علی علا دا گرمولوی ناس دی او حجاری
او کو وقود شي وقود دا معنا مصدری دا بیا چې احتراق دا غي ناس او حجاری خدا وقود دے خشاک یادای وقود خشاک تو وی علی السول او وقود سوزول دا مصدری معنا مرادی اعدت للکافرین وقفو کا دا وزان ترجمه مسوق شو د پاره دا بیان د پیدائش د جهنم چې چا د پاره جوړ دے اعدت للکافرین خدا دا چې وقف کېونه کې به حال ګرځي معنا حالی لفظن صحیح کیږي خو مانن ډیرا ملایانه جوړي بیا معنا دا شو ځانو ساته د اور نه په حال کون د اور کې چې اعدت للکافرین نو ساتنه د ځان د اور نه مقید شو قید د تقیید د للکفار دا سمانا نه ور کوي بیا ضمیر د اعدت راجع النار لراغه ف نائب للکافرین ظرف لغوا جمله فعلیه د وقف په صورت کې به مستانفه شي خمانه او مراد د ناس نه عصات شو چې کفار دي او عصات المؤمنین ټول دي چا کی بریتیا سخت دي کولی وغیرہ چا جمیع احجار خستی دي او چا مراد تنا هغه کانیا خستی دي بوتان جوړ شوی دي په دلیل د دې سره چې انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم آغات مراد وعید خلاص ہر وعید پس بشارت للمؤمنین راضی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ضمیر بشر کے فاعل الذین آمنوا دا آمنوا سلد الذین عملوا الصالحات جملہ دا عطف کا پامنوا با نداهم سلشو ضمیر دا عملوا فاعل الصالحات مفعول به نصب د جمع مؤنث سالم تابع د جر الصالحات دا عطف پامنو با شدا سلد الذین شوا ام کل بشر زیر ورکا ان لهم جنات تجری اے بان لهم جنات تجری زیر ورکا بان لهم منصوب بنزل خافض بیواخلی تعلق تر بشر بشر بان لهم جنات موصوفہ تجری تجری جملہ دا من حیث ہی نکرہ دا جنات نکرہ دا صفت اسی جنت تجری ضمیر راجی جنت لرا فاعل من تحتها اے الانہار من تحتها نو دا الانہار فاعل دا پار تجریش اور من تحتها ظرف لغو دا تجریش او کظرف مستقر متعلق رہو باسی انا دا ظرف لغو صحیح کی دا جملہ با صفت دا جنات جنات اسم مؤخر دا ان شو لهم خبر مقدم ان جنات ثبتت لهم دا ټول تاویل د مصدر سره باړې مجهود پار د باب شي هغه تعلق بشیر ورکی او مراد د عامل الصالحات نا امام بغوی د معاذ الله عنه دا ذکر کوي چې سلور اشیاء باور کی وی عمل صالح باغوی علم باور کی وی کا علم نبی وی عمل صالح نه علم په دغه شی باندې چې کم دی عامل داغي نیت باور کی وی پاس باور کی او عثمان بن عفان الله عنه فرمایي وی چې عمل صالح نه مراد چې خالص من الریا ریا پکې نه کریا عمل صالح منذ کریا سره صالح نه ده استمعنا کړي علی المرتضی رضی الله عنه فرمایي صالحاتنا صلوات مفروضه دي مفروضه فرض منځونه کوي كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق
دانن تاسو ته تیر کل دا ظرف دی دا ظرف حینی شو ما زائد دی رزقو منا من پمانا رفی دی رزقو فیها دا رزقا رزقن کی ضمیر نائب رزقو کی ضمیر نائب فاعل شو چور کلی شدوی تا رزقن رزق کلما رزقو رزقن او دا من ثمرہ په اعتبار د متعلق سره حال د رزقن نش او منها په تاویل د فیها سره د فلق د رزقوش کلما رزقو فیها او قول دا ټول دا کلتی کړي دا عامل پدې کې قالوا هذا الذي كلما رزقوا کله چې دا کوي هر کله چې ورکړي شي د تپدې جنت کې رزق رزق اور رزقن کمانا مصدری و نخل مانا رزق سرا مفعول در رزقو هم صحیح کیگی قالوا نوائی دا قول شو مقوله غواړي هذا الذي رزقنا من قبل اے هذا هو الذي نو هذا مبتدا هو مبتدا ثانی شو مقدرہ الذي خبر دا مبتدا ثانی دا موصول رزقنا فعل فاعل فعل بفاعل من قبل لپاره مضاف الیہ مراد دا من قبل اے من قبل هذه الحال في الدنيا دا ظرف لغوا دا رزقناش صله دا خبر د مبتدا ثانی شو طول بیا خبر د حذا شو دا مقوله د قالو شو دا جزا شو د پار د کله رزقو او کولی شي چې داږي کې عامل واخلي هر چې ورکړي چې دی لرا په دې جنت کې من ثمرا رزقن رزق ورکولش رزقو رزقن رزق نه چې مرزوقات واخلي نو مفعول به شو حال کون د دې کې چې وی ثمرا نو دی وای هذا الذي دا هغه دی رزقنا چر شیو موږ من قبل وړاندې د حال نه په دنیا کې عبد الله بن مسعود سے دا معنا واخص من قبل فی الدنيا امام رحمه الله دویم تاویل کوي سباناری کی چکم روٹی ور تراوړلې شي د ماقام پروټی کې و ماقام نشته خدای اندازه کې راځي دویم د روټی ټیم چراشي نو اساس و بیا راوړلې شي نو دی بوې رزقنا من قبل یعنی فی الغدات اسا بیا را حال دا اوتو به متشابه لونن بصر متشابه بیچ ماقام مغه مانه خوري چې اثار خړلې خوان به چا دا معنا من قبل فی الدنيا د دنیا د معنی مماثله ده اور اطلب دوی ته متشابه د هغه سره فی اللون شوی یعنی دی دنیا د معنی په شکل ورکی او فن به بدلی دوی بوئی دا خواغه د دنیا کې راتلو چې خوري بیا به بدلې او ما مجاهد سے معنا دا وکړه چې سحر کې ورته کم راشي خام هم مثل راشي نو دی بوئی چې دا خواغه سحر کې راغلی او چې وی خوري بدله وي فن به بدل حال داریو تو راتلب شوی دوی لرا به پدغ رزق باندې متشابه لونن مختلفات طعما مختلفا طعمنا ولهم فيها زوج مطهرا نداؤتو معنا د اعتو سره چشي
دا ضمیر نائب فاعل شدا مفعول اول په ځای د نائب فاعل ودرې دا متشابهه مفعول ثانی به ظرف لغو جمله حال له او دوی د پاره جنت کې ازواج مطهران مطهر صفت د ازواج دا مبتدا مؤخر شو او لهم ختم ثبتهم ټول هغه چې مبتدا نکره مؤخر راشي او خبر ظرف مقدمه راشي تاویلین کوي مون خو معروف تاویل دا کو مبتدا مؤخر خبر مقدم لیکن اسانه تاویل دام کې دي چې ازواج مطهره فاعل شي دا غظرف د پاره چې ثبت ده دا باید پر فاعل واقع شي جمله فعلیه بش اور فيها تعلق متعلق لهم ورکی یا خالدون دا مبتدا خالدون خبر فيها ظرف لغو دا خالدون جمله اسمیہ ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضا دفع اعتراض کیږي چې وارد حالت وا دا ولید بیکار سيزونو هم سلا یادای باری تعالی جواب کوي چې نبی علیہ السلام ما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى او دې چې سو هم بیانې زماده جانب نه باری تعالی نه پرې چې بیان کې مثال د بعوده یا د ما فوق داغي ان الله لا يستحي استحیاء قرآن کریم کی فمانا استخدام مستعمل دا استخدام یستحیون ساکم یستحیون باقی پریگدیل خدمت خادمان گرزی نساکم فرعون موسی علیہ السلام نقوم دویم معنی دا استحیاء دا حیان دا لکنن احزاب کے براشی ان نظارکم یؤذی النبی فیستحی منکما دروٹی پٹیم دا کورتا ورطلل وغیرہ تکلیف ورکی نبی علیہ السلام دے حیا کی منکم ستاسینا یستحی پا مانا دا حیا سا مانا دا حیا سرهم مستعمل دلتا دغه نسبت حیا او د شرم باری تعالی ته مبارک شي دي پر ډیرو کارونو دي کلا یستحی علما دلته په معنا د لا یترکو سره خلی ان الله لا یترک ان یضرب کی بیان کی بلکہ بیان دایو معنا لا یستحی په معنا د لا یخشا سرا لا یخشینا یا لا یستحی په معنا لا یمنع سرا منا نه راوړي د دینه چې بیان یې دا زه سخت د خادم مولقات قرآنی ای یضربا یضربا معنا د یبین سره ده یا په معنا د یجعل سره ده معنا د یبین شنو یوم مفعول غواړي یضربا کې ضمیر راځي باری تعالی تفاعل او دا مثلا مفعول اول کې یضرب په یبینو سره او شي د یبینو ترکیب خلاص کا مثلا مفعول ما زائد واخلا بعودتن صفت مثلا لکه رجل په تعویل در سره صفتی معنا پیدا کړي بعوده په تعویل بعودیت سره صفتی معنا پیدا کړي فما دا عاطفه دبان فاعتفه ما موصوله کا فوق په اعتبار متعلق ظرف دا صله د دماغ موصول ما صله عطف شو په بعودبان بعوده سره شو صفت
د مسله شو هم مفعول د یضرب بینش په تاویل د مصدر سره محل د نصب کا بنا پدې چې دا منصوب بنزل خافض بار او باسا بأيد ربا لا يستحي بأيد ربا کله استحي په معنا د لا يخشى شي یا د لا يتركو شي نو دا لازمی دي نو بابانه بتعدیت ورکه لا يخشى ولا يتركو بأيد ربا چې بیان کی نو دا به مجرور د باشي تعلق بر لا يخشى لا يتركو پوریش نا دا ترجم تنعو کا ورگی اغا لازمی دی ولا یخشا پوری او کدا لا یستحی په معنا لا یترکو بانی شی بات ضرورت نشته جو تعبیل د مصدر مفعول لا یترکو شی لا یترکو دور با مسلنا او ک یضرب په معنا د جعل شی نبیا به بعوده مفعول ثانی د یضربو د پارش یجعل مثلا بعودتن دا یو تاویل شو دی چې ما زائد واخسته او بعوده مصفت د مثلا کا مفعول ثانی کا د یضربو د پاره په معنا د یجعل سر دویم تاویل پکې دا ما زائد ما خلا دا تاکید د قلت کا مثلا ما مثال د شی قلیل مثال د شی قلیل او یا داما موصوفه واخلا بعودت صفت د دما کا ناول صورت کی خطا شمخا ایضرب مثلا ما کې چې زائد شي بعوده بدل د مثلا نش یضرب مثلا بعودتن بعوده بدل د مثلا نش او دویم صورت داري چې ما غیر زائد شي او دا موصوف شي بعوده به صفت د ماشي توفشي بعوده صفت د ماشي نو ما به بیا نکره شي په موضع د نصب کې علی البدلت مم مثلا نو دا بیا بدل شي د مثلا او بعوده به صفت د ماشي دارای د زوجه او کی صحیح تعبیر کې په فما فوقها کې چې دا فما دلته دا په معنا د یا سره دا دافا ای الی ما فوقها یقینا باری نه یریږي پرېګ دی من نه راوړي د دینا ایدربا چې بیان مثال سشي مثال مثلا ما بعودتن چې بعوده دا صفت د ما کا بدل مثلا نشا او یا ما زائد کین یدرب چې بیان کې مثلا مثال چې بعوده دا بعودتن بدل شدا یا ایدرب یجعل چې وګرځي مثال بعوده دا مفعول ثانی شبیا فما فوقها ما فوقها یا هغه چې زید وی پدی بعودی باندې پج کې کذباب والعنکبوت راید مقاتل شو د مجاهد شو او دویم معنا دا فما فوقها فی الحقارت یا هغه چې زید وی بعودین پس پکوالی کې لکه ماشه دا راید فما فوقها فی الحقارت یا فما فوقها فی الجسا یا د دین غټ شی مثال کې پیش کی هغه عنکبوت شو ذباب شو یا د دینا ما فوق په حقارت کې پیش کی اداره د ابو عبیده شو پیش کی فاما الذين امنوا فيعلمون فاما الذين امنوا فيعلمون دا الذين امنوا بمبتدا کی دا يعلمون
مبتدا به متضمن لمعنى الشرط شي ذکر الذي موصول دی معنی صله دا موصول بفعل متضمن لمعنى الشرط او بیا ورکی اما هم موجود دی نو دا کل شرط جوړیږي او مبتدا دا دا يعلمون کی ضمیر فاعل دی انه الحق من ربهما دا هو ضمیر اسم دانا الحق خبر د پاره دان نشو او من ربهم ظرف لغو د الحق انه الحق من ربهما او یا په اعتبار د الله سره انه الحق المنزل من ربهم ندا صفت د الحق شي ټوله جمله اسمیه قائمه په ځای د مفعولین د علمون شو جمله فعلیه جزاء صد مصد خبر جزاء صد مصد خبر مبتدا کلمه موصول بفعل وی يصح دخول الفاء في الخبر هغه مثال نو دا اما حرف شرط دے کدا اما نموے دا الذین موصول بفعل دے متضمن لمعنى الشرط گرزی واجب کا اما بیا حرف شرط کا الذین کفروا موصول مع الصلہ مبتدا شوا دا فا جزائیہ میر فاعل شا دا قول شا ہر قول مقولہ غواړي ماذا اراد الله هذا مثلا ما پمانا دا یو شیء سرا دا مبتدا شوا دا موصولا تاسولتا پکافیا بعد ما بل دا موصولتنا بعد ما دے بیا کی تاویلنا راخلی چی پمانا دا لجی اخلی مبتدا کئی واضح ما پمانا دا شیء سرا مبتدا خلی زام عصل ورطا خبر جوڑے تاویلات شتا دی ماذا ایو شیء اللذی اراد اللہ سشید آغا چراده کړي باری تعالی په دې سره سلام نو ما په معنا د یو شی سره مبتدا او دا ذا موصولا اراد الله فعل فاعل او بهذا ظرف لغو او مثلا دا تمیش تمیزا معنا حال هم ور کوي پنځ د ابن کیسان باندې نو دا ټوله جمله فعلیه قاتل د زاشو چې الذي په معنا د موصول ما صله خبر د مبتدا چې ما ده په معنا سره دا ټول مقوله فعل او فاعل او مقوله دا ټول جمله فعلیه جزاء صد مصدق شمل الذين كفروا جمله اسمیه شو ايو شيء الذي اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړی باری تعالی په دې باندې دا جهات د مثال یعنی په حال کون د مشارع کې چې ممثل به واخلې تمید په حال سره ما زاد الله بیا دا مسله خپل حالم صحیح کیږي د حاضان چې مجرور د بعد او اشاره پکې هم سلو تدا پالکون د غیر شیاو کې ماشی و غیره دی عنکبوت دے زباب دے پالکون د دې کې اچي مسئلہ ممثل به واخلې ما فوقها چې زائد په حقارت کې واخلې نو ماشی هغه وزر مراد شو وغیرہ یاد اغینا نور کم سيزونه واړشت دي په حقارت کې زائد دي هر چی کافران دی پسوائی سشیر آغا چرادہ کڑی باری تعالی پدی سر د مثال وقف لازمہ بہوکی وقف لازمہ یدلو بھی کسی دا مقولہ دا دوی ندا کستما پاول درس کی ویلیو چی مقولی دا عباد و دا خالق نبیلی کی وقف لازم لگئی تو اس وقف دیونکا مانا دا شما دا اراد اللہ بیادا مثلا یدل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا نو دا یدلو صفت دا پار دا مسل شا مقولہ دا غیر اکلا کنا سیدہ دا باری تعالیٰ پدی مثالونو سرا اسی مثالونا چه گمراہ کئی باری تعالیٰ پدی دیرو لرا و ہدایت ورکی دیرو لرا نو دا دی مقولہ دیکھلا چه کفار وائی چه باری تعالیٰ پدی مثالونو خلق گمراہ کئی و کئی څه پیدا ده پکې نو
خود یدل به کثیرا قائلین نو کنا یهدی به کثیرا قائلین غوی نو نو دل توقف لازمو کا دا مقولۃ الله تبارک وتعالى جوابا لقولهم کفار وی څه مثال دي کې څه فائدہ ده جواب راځي یقول الله تبارک وتعالى باری تعالی فرمائیں فائدہ دې دال چې دل به کثیرا کوي تعالی په دې ډیر لرا ويهدي به كثيرا اضل اضلال باب د افعال د زمچي تور کی انو ترجمه مورید لیدا يدل به كثيرا گمراه کیږي په دې باندې ډیر نور قرآن فاعل او مفعول نه خبر نه دي نسب رفع خو پیجنینا کیږي په دې باندې ډیر نو دا کثیره فاعل او کثیره مفعول دي او بل دا چې دا دول يدل لازمی معنا ادول يدل متعدی معنا صرفی لحاظ سره غلطی وکړه يدل گمراه کوي باری تعالی به پدغم سلوبانی کثیرا دا مفعول دی ويهدي به كثيرا وما يدل به الا الفاسقين ما نافيش او نو گمراه کوي تعالی پدیم سلوبانی احدن یو کسلرا الا الفاسقین استثناء مفرغ شوا دا فاسقین دا مفعول دی یدلو دا پارش او مستعمل هو مقدره فاسقین چکم دی وضع شپ زید آغیبان لا یدل به احدا الا الفاسقین دا فاسقان سوک دی الذین ينقضون عهد الله اغا خلق دی چه ماتی وعده ربری تعالی فسق پا مانا دا خروج بانده دی فسقت الضب اذا خرجت جحرها سمسیره چه دا سوری نروزی نو عربان وی فسقت الضب یا فسقت الرطبا اذا خرجت عن قشرها لمدی دانی تیغ چکم دے راویست او شرعا فسق ثلاث درجات لري اعداد دی کفر دی کافرانو تم فاسقین ویلے کی زی پدے قرآن کریم کے دا کافرون تعبیر و فساق و شوید ور تفاسق کوئی دکا خارج دے عن حد الایمان فسق خروج توئی دے خارج دے عن حد الایمان درجه انحماق الکبائر دا کبائر سپک گانلا دا کار دے مسلمانانو فساقو کشتا یو گناہ کول دی و بل دا گناہ سپک گانل دی دا لکان چی کل زناو کی بدکارو کی بے اخپل انڈیوالانو تے فخران یاد ای مادہ سے کار پرونو کہ طالبانو کی دا عملیو کا قارینو کی کا عوامو کی دا فسق دویم درجه کشتا کبیرہ کا گانل غل دی خوڑی بد دی کڑی خو پٹا خوئی کارا کوا خما او درېما ارتکاب الکبیره کبیره کول دا درېما درجه نو د انحماق الکبائر او ارتکاب الکبیره دای تفسق ولی ویلې شو چې دوی خارجین شو عن حد طاعت د طاعت د حد نه وتلی اصرار علی الصغیره مستقبحا یا او ارتکاب الکبیره دوا ورتبه دا صغیره همیشه کول او کله کله کبیره کول دا یو شان فسق صغیره مع الاستغفار ولا کبیره لا کبیره مع الاستغفار ولا صغیره مع الاستمرار حسن بصری سے فرمائی چې وړه وړه پاتې نشو چې استمرار په وشو همیشه او غټه غټه پاتې نشو چې استغفار سره ویل شي علماء ظواهر او طالبان وسغایر ډیر زړه ور دي لړوي دا خو وړه دا نه ده وړه دا خو دایم خو مکه و دوام علی الصغیره خو به کبیره ده دوام علی الصغیره به جرم نو دې مسله کې موږ تاسو کمزوري یو د سحر د مانځنه بعد چې کم خوب کېږي خوب مکروه تحریمی دی حرام او تنزیه دی نو تاسو پکې اړ ورخطو پوری صبر کوي دا غینه بعد کې به سکو دي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د سحر د مانځنه بعد شپږ نوې ځامن یو یا نوې او
او چوکه به ور سره وا او کو چې څوک به په خوب بولی دی اوسو شړه کوي تی پورته روایت کې دا راځي چې خدای تعالی ته چې بیا سخت ګیله کوي او ډېر عبادت نخکار کوي نه یو هغه ځمکه چې ځمکه شي او بل هغه ځمکه دا چې د سر د منځنه بعد په خوب کړي تاسو ما کړي ګیله منئ چې دا ټیم د فرض تقديري تاسو اصول کې د فرض تقديري کې مونږ ولې نه کوو مونږ پکې نه کوي خوب پکې راوښ ځکه چې دا وخت فرض دا ډک ساتل پکار دی په مراقبه باندې دا د تفکر او د مراقبه ټیم دی د ماضی کې بعد بعد چې بالکلیه بل کار پکې پکار نه رسي تفکر اسماء الله او صفات الله دا د دې ټیم فرض تقديري نو لہذا بل نوافل پکې نور منع کړل د جهاد صلات نه زمونږ وینا او عمل تاسو کا زمونږ دا چې سار مانځه پسې کرا شروع د پوډرانو یو وړه جوړوي ویډیو می تکړه د کمپیوټر کې ټول پراته دی د کې ریکارډ دی لږ د کې یو هسپتال پراته نلن ورقتو پوری صبر کوي څه خو درکې سفیان دی هغه په دې غضب اخته شي سفیان په دې وقفو بالکل نه کوي ډېر غټ جرم غني امام ربانی رحمت الله علیه څه فرمایي در طریق معلومی سنت التزام سنت زما طریقه چې نقشبندی سنت او تب فرض وایي دا وي خاص نه وي ما په لازم کړی دي وېدا صوفي دي ځان باندې سنت لازم کی ډېر د سی وایي چې زب سنت د سی لکه نقشبندی چې فرض څنګه کوي ای څنګه پکلګه کوي نقشبندی په سنت دومره کلک کوي اصل مسله د فسق نه جوړ شو کبائر او انحماق الکبائر کې مسله الذي نفاسقین تعریف دل توسرازی د صفات شا او یا خبر د مبتدا مقدر شا هم الذين ينقضون دا خلق دي ينقضون چې ماته عهد الله نقد ویل کېږي سپړندل د ترکیب الحبل لرا ان دا یو تشبیه ورکړی شوی د عهد او د اسقو د محکمې داغه د وبدلو د پړی سره چې سپړی عهد الله مراد د عهد الله نه هغه چې تورات کې دا اهل کتاب سره شی او چې ایمان بروړي په اسلام او نصرت د دین به کوي او یا مراد د عهد الله نه هغه د ازل وعده چې الست بربکم قالوا بلا من بعد میثاقه ضمیر د میثاق الله تعالی کا اے من بعد میثاق الله تعالی یا من بعد میثاقی دا ضمیر راجی کا حتی من بعد میثاق العهد ورستو د محکم والد عهدنا کلک وعدنا بعد ماته یغیلا او یا مراد د عهد الله نا ما عهد الیم فی القرآن هغه چې قران کریم کې وسه شوی فاقر به ثم كفروا فنقضوا دا صدیق قول شو نو دا عهد الله مفعول دی ينقضون شا او من بعد میثاقه دی ظرف لغو شا او دا سلد الذين صفت الفاسقين شا اعراب محلی د جر نصب شا ويقطعون ما امر الله به او فاسقین خلق دی چې د قطع کوي ما هغه سيزه چې امر کړي باری تعالی پاغي باندې یو صلد وصل تاویل د مصدر تواړه د وصل یقطعون کی ضمیر فاعل ما موصولا امر الله فعل به ظرف لغوا ایو صل تاویل د مصدر سره بیا وصلا چې امر کړي خدای تعالی باندې الوصل د وصل نو دا مفعول د امر د پاره دا سله د ماشوا دا مفعول به یقطعون جمله فعلیه عطف شو پین قدن باندې سله الذين صفات دا الفاسقین شو امر کړه خدای تعالی په هغه باندې د وصلا مراد د دین څه شی دی هغه دا چې الله يفرق قول عمل اله امر کړه چې قول او عمل مجرا کوي توزه کوي چې قول وی عمل نه د څه کوي دوی فرق کوي په من د قول او د عمل کې یا مراد د دین وصل شو چې فرق دینه کوي په من د بعض تکذیب د بعضو کې د ټولو ایمان دی وروړي یا مراد
صله رحمی شوا د جمهور رائے دار چې دا عام ټول ته شامل ويفسدون في الارض في الارض ظرف لغوا جمله عطف ده پا ينقضون باندې سر الذين اولئک خاسرون اولئک مبتدا خاسرون خبر د مبتدا ثانی جمله خبر د طول جمله اسمیه وقت ورشن دین باب بیان د نعمت دی څلور نعمت ذکر کی په دې زبانه بس